أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آیت نمبر 240 شپیتم بوایو ان شاء الله. الله تعالی د بیان کولو او د اوریدو او بیا د الله تعالی عمل کولو توفیق راکړي. د سورة بقره کې د انفاق فی سبیل الله ان الله په لار کې مال خرج کولو باره کې بیان شروع دی. الله تعالی حکم ورکوي او فضیلتونه بیانوي. اوس په دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې تاسو کوم مال چې ورکوئ د الله په لار کې نو ګوري ریا دپاره او احسان کولو باندې هغه خراب نه کوي. بیا مثال الله تعالی بیان کړی دی چې د دې مثال داسې دی لکه یو سړی په کاڼي باندې خپل دانه وغورځوي. ځمکه نه ده، کاڼی دی، خو بره نه پې ګرده غورځېدلې ده د خاورې. نو چې کله دانه وغورځوي نو باران خو بیا فایده کوي. نو دا خو دانه په کاڼي پرته ده، نو چې باران وشي نو هغه خاوره ترې ویسي نو دانه هم ضایع شي او د دې صدقه وغیره هر څه ضایع شي. ځکه چې د مال د الله رضا دپاره ورکړی نه دی، د نیت ټیک نه دی، دی د الله رضا دپاره نه بلکې دنیا کې د ښودنې دپاره کوي. نو ښودنې دپاره خو داسې دی لکه په کاڼي چې دانه وغورځوي نو هغه خو رازرغونېږي نه بلکې ضایع کېږي. دې وجې نه چې کله نیت صحیح نه وي، عمل صحیح نه وي، اراده صحیح نه وي نو که هغه مال ته ورکړي هم هغه فایده نه کوي. الله دې موږ داسې صدقو نه د ریا دپاره د عمل نه بچ کړي. یو عجیبه غوندې حدیث تاسو ته واوروم. مسلم شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ به اول کې حساب کتاب چې کېږي نو درې کسانو سره به کېږي. یو کس به الله راولي، پوښتنه به ترې وکړي، الله به ورته وایي تا سره ما دا ښېګړه کړې وه، تا ما دپاره څه کړي دي؟ الله به ورته هغه سړی به ورته ووایي چې یا الله تعالی زه تا په لاره کې شهید شوی یم، ما ځان ورکړی. الله به ورته وایي دروغ دې وویلې، تا خو د نمود د نمایش دپاره ریا دپاره ځان ورکړی چې خلک ما ته ښه وایي. نو دې وجې نه دنیا کې تا ته خلکو ښه ویلي دي، ما بدل درکړی دی. بیا به فرشتو ته حکم ورکړي چې دا جهنم ته راکاږئ. بیا به بل سړی راشي، الله ورته وایي تا ته ما علم درکړی او قرآن مې درکړی او تا ما دپاره څه کړي؟ یا به ورته وایي ما د قرآن خلکو ته ښودلی دی، تلاوت مې کړی دی، امامت مې کړی دی، درسونه مې کړي دي. الله دې موږ بچ کړي د ریا نه. نو الله به ورته دروغ دی وویلې، کذبته، دروغ دی وویلې، تا خو دنیا کې د نمود د نمایش دپاره کړي دي، ښودنې دپاره، ما دنیا کې تا ته درکړی دا شی. بیا به فرشتو ته حکم وکړي چې اوس یې راکاږئ جهنم ته. بل به راشي، هغه به ورته ووایي، الله به ورته وفرمایي تا ته ما مال درکړی او احسان مې در باندې کړی او تا ما دپاره څه کړي دي؟ هغه به ووایي چې الله تعالی ما تا دپاره مال ورکړی دی. الله به ورته دروغ دی وویلې، تا خو دنیا کې نمود و نمایش دپاره کړي وو، لکه نن سبا د کیمرې او د سوشل میډیا او د فلاني او عید کې مې ورکړي او دومره مې ورکړي او غریبانو ته مې ورکړي او فلاني مې ورکړي او کیمره او تصویر وباسه او اخبارونو کې چاپ کا وغیره. دا ټوله ریا ده، د مال ضایع کېږي. الله دې موږ داسې د ریا نه بچ کړي. دا شرک یوه حصه ده. فایده خو خود نه کوي چې هغه مال هم ورسره ضایع شي او شرک ګناه هم سړي باندې راشي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا ښودلې ده د شرک، ډېره بهترینه ده. اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. الله دا دعا زموږ حکیم قبوله کړي. معنی زده کوي، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لا تبطلوا، مه ضایع کوئ، مه باطلوئ، صدقاتکم، خپلې صدقې، بالمن، په احسان، یعنې احسان کول، یادولو باندې، والاذى، او په تکلیف ورکولو باندې چې خلکو په وړاندې وایي یا کار ونه اخلي یا بل څه، ځکه چې مال دې ورکړی دی نو بس هغه سړي ته تکلیف رسوي. کالذي، په شان د هغه سړي چې هغه ينفقو، خرج کوي، ماله، مال خپل، رئاء الناس، ریا، ښودنې دپاره د خلکو، ولا یؤمنو، او ایمان نه راوړي، بالله، په الله، والیوم الاخر، په ورځ د آخرت باندې. یعنی دا کار د الله رضا دپاره نه کوي چې ایمان یې دی نو ځکه کوي یا آخرت کې به فایده واخلي، نه، دنیا دپاره کوي. دا چې ما ته خلک ښه سړی ووایي یا ما ته خلک ووټ راکړي یا فلانی فلانی. فمثله، بس د ده مثال، کمثلې، په شان د صفوان، یو کاڼي دی، غټ کاڼی، دا مونږ چې پښتو کې تیږه ورته وایو یا تاړه، غټه مضبوط کاڼی، پلن، علیه، چې په هغې باندې تراب، خاورې وي، فاصابه، بیا ورسیږي هغې ته وابل، تیز باران. ځکه چې تیز باران فصل ته فایده کوي، نو دلته خو چې تیز باران وشي لاندې خو کاڼی دی خو خاوره خو وړي که نه، نو څه چل وشي، فترکه، نو پرېږدي دا سولده، صفا سوتره،
ځکه چې خاوره ته ویوړه خو دانه ضایع شوه نو د نیت ټیک نه دی اراده یې ټیک نه دی لا یقدرون طاقت به ونه لري علی شیء په هیڅ شي باندې مما د هغه نه کسبو چې دی وګټل ځکه چې فایده نه کوي ریا دپاره یې مال کړی دی نو دا فایده نه کوي والله او الله تعالی لا يهدي هدایت نه کوي القوم قوم الکافرین کافر لره ځکه چې د عمل د کافرو دی د خدا نه ده نو الله دې کې سړی ته هیڅ فایده نه رسوي اوس تاسو لفظي معنی زده کوئ یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اے هغو کسانو چې ایمان هم راوړی دی لا تبتلوا مضایع کوئ صدقاتکم خپل صدقې بالمن په احسان والاذى په تکلیف ورکولو کلذي پشان د هغه سړی چې ينفقو خرج کوي ماله مال خپل رئاء الناس د پاره د خودنه د خلکو ولا يؤمنو او ایمان نه راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او پورز د اخرت باندې فمثله بس مثال د کمثل صفوان پشان د یو کانی ده علیه چې پاغه باندې تراب خاور وی فاصابه بیا ورسیږي اغتا وابل تیز باران فترکه نو پریک دیدا صلدا صفا سترا خاورت یوسی کانه پاتې شي نو دانه په کانی نه کیږي لا يقدرون طاقت به ونه لري علی شیء په شی باندې مما د اغنا کسبو چې د یو غټل دا د فایده نه ور کوي دا ځکه چې د اراده ټیک نه ده نیت صحیح نه دی ریا د پاره دا والله او الله تعالی لا يهدي هدایت نه کوي لا يهدي القوم الكافرین هدایت نه ور کوي قوم کافر ته الله دې موږ تاسو ته هدایت راکړي اللهم اهدنا